د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په ایران کې د ایراني ځواکونو لخوا د سلګونو افغان کډوالو د وژل کېدو رپوټونو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. د ایران او پاکستان ترمنځ ګلګان سرحدي سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا د سلګونو افغانانو وژل کېدو له رپوټونو وروسته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. ځینو سرچینو ویلي دي دغه افغانان له پاکستانه پر پوله ایران ته اوښتل، د ماین چاودنه او په ډزو کې وژل شوي دي. په ټولنیزو شبکو بېلابېلو خپرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ګڼ شمېر کسان ټپیان هم دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې په فارسي او انګلیسي ژبه باندې په ایکس باندې خپره شوې ده. دا د یوې بدمرغې پیښې په توګه غندل شوې ده. د افغانستان استازولۍ ویلي دي چې دا ګام غیر انساني ده. د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو د کډوالو له حقونو او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ له روحیې سره په ټکر کې ده. د افغانستان استازولۍ د دې پیښې په اړه د بیړنۍ او خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده او د ایران له حکومته یې هم غوښتي دي چې په بشپړې روڼتیا سره په دې تړاو غبرګون وښيي. دغه راز له تهران نه غوښتنه شوې ده چې د دې پیښې مسؤلین په ګوته او د قضا منګولو ته وسپاري. د مرګ ژوبلې کره او تایید شوی شمېر هم ډاګیز دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي دي افغانان په کور دننه د ناوړه اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او امنیتي شرایطو له کبله ایران ته ځي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.